أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. دا سورة آل عمران او نور نمونه هم مشهور دی لکه سورۃ الزهرا ورته ویل شوی دی حدیث کې اقرأ الزهراوین نبی علیہ السلام دو پړقیدون کې سورۃ نوای یو سورۃ البقرہ او یو سورۃ آل عمران. نو سورۃ الزهرا پړقیدون کې سورۃ او دې سره سورۃ طیبہ دا هم د دې سورۃ نوم دی پاک سورۃ او سورۃ الامان سورۃ الامان د امن سورۃ دی. سورۃ کنز د بل نوم دی او سورۃ استغفار هم د دې نوم دی سورۃ استغفار او دې سره سره سورۃ المجادله په دې کې د جدال او د جګړې بحث ته امام قرطبی رحمه الله د نمونه ذکر کړی دي او دا و اته نمونه د دې سورۃ مشهور دي. دا مدنی سورۃ دی او د هجرت نه 2 کال وروسته نازل شوه دی. سورۃ انفال نه بعد ترتیب د قرآن مجید کې 3 نمبر دی او ترتیب د نزول کې دا 89 نمبر دی یو کم 89 نمبر دی ترتیب د نزول کې. د سورۃ البقره سره د آل عمران ربط دا دی چې سورۃ بقره کې د يهوديانو قباحتونه د هغوی صفتونه بیان شو او رد وشو په هغوی باندې. نو دا سورۃ آل عمران داسې سورۃ دی چې په دې کې به په عیسایانو باندې رد وشي نصاراو باندې دا دواړه اهل کتاب دي. نو سورۃ البقره کې تذکرہ د یهودو ډېره وه او سورۃ آل عمران کې به د عیسایانو ذکري او وجه دا ده چې دې سورۃ کې د نجران د وفد تذکرہ راغلی ده. وفد نجران چې دا 80 کسان د نبی صلی الله علیه وسلم خال راغلیو او د حضرت عیسی علیه السلام د هغې د مور مریم په باره کې د الله باره کې د عقیدې تثلیث باره کې نبی صلی الله علیه وسلم سره بحث وکړو. نبی علیه السلام ورته دلایلو باندې مسله ثابته کړله خو هغوی بیا هم انکار وکړو. دا به انشاءالله آیت نمبر 61 نه وروستو دا د هغې ذکر به راځي د وفد نجران. نو دې کې د عیسایانو ذکر دی. دی ربط شو مربط دا شو چې مخکې د یهودو ذکر او دې صورت کې د عیسایانو ذکر دی. دې سره سره د دواړو صورتونو یو ربط دام دی چې د سورۃ بقره او د سورۃ آل عمران د دې د مضامینو دا تقسیم هم یو شانتی دی. یعنی په سورۃ بقره کې اول د یهودیانو تذکره وشوله خاص کر په اوله سپاره کې او بیا سي یقول السفهاء من الناس دینه بعد بیا د دې امت تربیت وشو او د کور د جوړولو د معاشرې د جوړولو د حکومت د جوړولو دا اصول به بیان شو. دغه طریقه د سورۃ آل عمران هم دا اول کې د عیسایانو ذکر به وشي او بیا وروسته هم د دې امت تربیت ته پکې. نو دواړو مضامین یو شانتی دي. مضامین ورسره یو بل ربط دام دی چې تیر صورت کې د الله توحید ثابت شو په عقلی دلایلو باندې او په دې کې به د الله توحید ثابت شي د الله یووالی په دې کې ثابتېږي او هغه په دې انداز باندې چې هغه د عیسایانو د طرف نه د الله په توحید باندې کم شبهاتو د هغې جوابات بوشي. نو دوانو صورتونو رب دا شو چې په دې دوانو کې د الله توحید بیان شوی دی، الله یووالی پکې بیان شوی دی، یهودیانو ته هم عیسایانو ته هم. د دې سورت آل عمران چې کومه موضوع ده
نو موضوع بالکل ښکاره ده او موضوع هم دقه ده چې د الله د توحید اثبات دی د الله د توحید اثبات پس طریقه باندې اثبات د توحید دی نو دا د عیسایانو د طرف نه په توحید باندې شبهه اعتراض او سوال او داغي جواب بیا په دلایل باندې ثابت شوی دی دلایل باندې د دې سره سره علما دا وایي چې د مضامینو په لحاظ باندې آل عمران او بقره یو شانتي دي نو په سورۃ بقره کې 4 مضامین بیان شو یو پکې توحید او رسالت انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله همدغه 4 واړه مضامین واپس په دې آل عمران کې بیان شوي دي توحید رسالت جهاد او انفاق او د دواړو سورتونو د مضامینو په اعتبار باندې مناسبت هم ښکارا شو په دې آل عمران کې ماول د نجران د وفد تذکره ده د نجران د وفد دا سوکو او کله راغلي دي او سو کسان دي او دا د نجران وفد اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شوله مکه او الله نبی علیہ السلام ته ویل چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تب وګوره دا خلک به اوس ډلې استخوال راځي ډلې په اسلام کې به داخليږي او د مکې د فتح نورستو بیا په اسلام په دایره کې ډېر په تیزی باندې وسعت راتلو او وفدونه براتل په سونو خلک براتل ایمان براوړو نو دا نهم کال تعامل وفود وی عامل وفود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند د کالونه مشهور دي بعضی نمونه دي د بدر کال د احد کال د احزاب کال عام الحزن و دې ته بکی وفدین دته ویل کېږي عام الوفود د وفود کال نو په دې وفدونو کې یو وفد د نجران نه راغلی دی د عیسایانو 60 کسان دي شپېته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالل نمازګری د مونږ ټیم دی نبی اسلام جمعات کې ناستو او په دې کې 14 کسان د دې قوم ډېر معزز خلکو او درې کسان په کې داسې ودرې چې دی درې واړو د دې لیډرشپ کو مشري ولا کولا د یو تویل کېږي عاقب او عاقب دا امیر القوم در دی امیر دی د ټول وفد مشري کوي عاقب او د درایبا حرف اخرو چې د بسویل ابدی منله بل پکې دی هغه ته سید وایو سید د دې سید کار وداو چې د خوراک او اسکا کې تنظیم د وفد لپاره کو دا دویم کس دی او دریم پکې دی ابو حارثه نو در دوی هغه دیتا چې کوم حبر وته یو کوم عالم دی په دوی کې نو دا ابو حارثه ردی مشر دی پکې چې ورته دی جدید اصطلاح کې بشپ ورته وي بشپ دا غ بشپ تر دی ابو حارثه د نبی صلی الله علیه وسلم خال رالل نبی علیہ السلام د مازیګری منځو کو قیمتي لباس دی اغوسته وو او کله چې دوی رالل نو په خپل طریقه باندې مشرق طرف ته منځو کو نو صحابه کرام له غسم ورغله نبی علیہ السلام پریک دی چې سپکمه طریقه باندې مسکی ودی کی جمعات کې چې کله منځو شو دا درې کسان ته راغلل سید عاقب او د ابو حارثه نو سید او عاقب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره ترې شروع کړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د ایمان دعوت ورکو ویل ایمان راوړی دی ویل قد اسلمنا قبلک ویل موږ ستانه وخت ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام دروغ ویل تاسو کله ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام ته ویل تاسو د الله د پاره ولې بچی نه ثابت کړی عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وای اول صلیب عبادت کوي خنزیر خوري نو تاسو څنګه مسلمانانی دا مسلمان شان دی چې د الله لپاره بچی ثابتې هغه به صلیب عبادت کوي خنزیر خوري تاسو د مسلمانان نه او بیا د نبی علیہ السلام او د دې په میس کې تبادله کېدل هغه به سوال کو نبی علیہ السلام به جواب کو هغه به سوال کو نبی علیہ السلام به جواب کو تقریبا 30 سوالونه جوابونه دی په میس کې وشو خو د دوی سره اړو جواب هم نو وکلک انکار یو کو کلک انکار چې مونږ اړو دا منو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له بیا درې خبرو دعوت ورکو یا خو ایمان راوړی که ایمان نه راوړی نو بیا به ټیکس او جزیه راکوي او قدام نشي کولی نو بیا به موږ په خپل منځ کې جنگ ته تیار شي جنگ وکړو خو دې چونکې بحث ته ډېر زیات شوق و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله بیا په دې 61 نمبر آیت کې راځي چې د مباهله او د مناظرې چیلنج ولا ورکو الته به تفصیل ان شاء الله بیانو په دې مقابله له روانه وتل او د دې هغه خيار سړی ورته ویل چې ګردا د الله نبی دی او کومنګه مقابله ته وتل نو ګره عذاب په موږ باندې راځي با نو ول سبق او لازم د نبی علیہ السلام سره روغ کو
بیا د نبی علیہ السلام سروغه په دې باندې وکړه دا چې مونږه اسلام هم نشو راوړلی او جنگ تم نه یو تیار، ستا مقابله نشو کولای، خو ټیکس بدله درکو. دې وفد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا جزیه او ټیکس کې خودو او بیا اسلامي حکومت لبه ټیکس ورکو. دا د وفد نجران هغه اجمالی ذکرو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. سورة البقره کې د حروف مقطعات تفصیلی تذکرہ شوی. معنی دا وکا الله تعالی پویږي ادي حروف په معنا باندې. الله اعلم بمراده بذلك، الله په دې الفاظ باندې چې کوم مراد دی پاغي باندې عالم دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله الله لا اله نشته بل معبود الا هو مگر دغه یو الله دی. الحي الله ژوند دی. القيوم د ټولو کارونو تنظیم په خپل باندې کوونکی دی. دا نظام سنباله الله په خپل باندې کوي. نزل عليك الكتاب، الله نازل کړي پتا باندې کتاب بالحق، د حق د اثبات د پاره، د حق د اظهار د پاره. مصدقا په سیال کې تصدیق کون کې کتاب دی. لما دغه کتاب بین یده چې دغه د کتاب نه مکمخ کې دی. د دې کتاب نه مخکې کوم کتاب د تورات. وانزل التوراة والانجيل، الله تورات او انجیل نازل کړی دي. وانزل التوراة، الله تورات نازل کړی دی. والانجیل، الله انجیل نازل کړی دی. نو دا قرآن د تورات او انجیل تصدیق کوي. تورات دم عبرانی لفظ دی او انجیل هم دی. نو تورات په عبرانی کې ضوء او رڼا ته ویل کېږي، او انجیل دا د نجل ناغسته شوی دی اصل په معنا باندې. اصل من قبل مخکې د قرآن نه هدى للناس، دا من قبل د قرآن نه مخکې هدى للناس په د سیال کې چې دا هدایت د انسانانو د پاره، د خلکو د پاره. د تورات او انجیل دوانه یادې دا هدن حال د دوانو نه دی. دا تورات او انجیل د قرآن نه مخکې د خلکو د پاره د هدایت ذریعہ وا. وانزل او للناس، للناس نه مراد څوک دي؟ نو د للناس چې د هدن نه مراد تورات شي نو بیا ناس يهوديان شو. د هدن نه کله مراد بیا انجیل شي نو بیا د ناس نه مراد عیسایان شي. وانزل الفرقان، الله فرقان نازل کړی دی. الله فرقان نازل کړی. فرقان دلته کستا خیالی د درې کتابونو ذکر وشو، قرآن، انجیل، تورات. نو اسمانی مشهور سلور کتابونه سلور دي، لہذا بعض علماء معنا کړی دا. لکه امام رازی رحمه الله وی فرقان مراد زبور دی. نو انزل الفرقان، الله زبور هم نازل کړی دی. نو سلور اسمانی لوی کتابونه مراد شو. یا دا انزل الفرقان، دا فرقان صفت د قرآن بیانېږي. نو انزل الفرقان، الله فرقان را نازل کړی دی. او فرقان معنا دا الفارق بین الحق والباطل. وانزل الفرقان. درم تفسیر دلته علماء دا کړی دی، دا فرقان د مخکینو دوانو کتابونو سره لګي. دا تورات هم فرقان او د انجیل هم فرقان او په خپل زمانه کې د حق او باطل مې څه فرق دی کتابونو کړی دی. او د فرقان معنا معجزې هم شوي دي چې الله تعالی خپل پیغمبرانو له معجزات ورکړي دي. معجزات بایبل ورته وي، او اناجیل اربعه چې کوم سلور اناجیل دي بایبل ورته وي. خدا په اصل شکل کې نه محرف ته تحریف پکې شوی دی. ځکه بایبل چې کوم په اردو ژبه کې دی، کوم بیا په عربی ژبه انګلیش کې دی، کوم بیا په اصل کې دی، نو په دې ټولو کې خپل وسنو کې هم اختلاف موجود دی واقع ده. وانزل الفرقان، الله فرقان نازل کړی دی. ان الذين كفروا، یقینا خلق چې کفر کړی دی، بیا آیات الله د الله آیاتونو نه انکار کړی دی. لهم عذاب شدید، دیر پر عذاب دی سخت. والله الله عزیز زورور دی، ذو انتقام بدلے والا دی، انتقام غستون کې دی.